د پوهنتون ښوونکي او سیاسي شنونکي جاوید مومند او د اسلامي امارت ملاتړي مبالغ توریالي همت سره په زندان کې د اسلامي امارت کسانو څه کړي؟ آیا مومند یې رښتیا لیونی کړی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه اسلامي امارت د پوهنتون ښوونکی او سیاسي شنونکی جاوید مومند له یو میاشتني بند څخه وروسته بیرته خوشي کړی دی. د ښاغلي مومند یو نږدې خپلوان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د نومبر پر 21 د اسلامي امارت له بنده خوشي شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر ناڅرګندې مودې پورې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو هم منع شوی دی. جاوید مومند څه باندې یوه میاشت وړاندې د اسلامي امارت له لوري د ناڅرګندو لاملونو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسلو خبرې کولې او وخت ناوخت د ستونزو له کبله د پړې ګوته اسلامي امارت ته هم نیوله. اسلامي امارت څه باندې 3 اونۍ وړاندې د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی همت هم نیولی چې برخلیک یې لا نه دی څرګند. هڅه شوې چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وشي خو بریالۍ شوي نه دي. څه موده وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول منلي خو اسلامي امارت یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د اسلامي امارت مشر یو ظالم او فرعوني واکمن یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي کنه د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.